السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. ډیر حجونه کول، البته په دې مسأله کې فقهای کرامو پر وضاحت ورکړی دی چې نفلي حج افضل دي که خیرات و فقرا او مساکین ولره. نو هغه وایي چې مسکینان و فقیران د هغو ضرورت د هغو حوایج پوره کړي، وایي دا تر حج نفلي افضله دي. الله جل جلاله دې هغه انسانان چې شتمن دي توفیق ورکړي چې هم د فقراو د مساکینو پر سر لاس ورتېر کړي او هم حجونه وکړي. د ابوالفضل عیاض یو واقعه بیانوي، وایي بعضې مشایخ په مغرب کې بیان کوي چې یو قوم ورته رالی چې پلانکي قوم یې مسلمان ونیوی، ویې وهی، مړی کړي، اور ترې ور واچوه، خو د ده بدن دغه تک سپین و، اور نه وسوځوي. وایي هغه عالم ورته ویل لعله حج ثلاثه، شاید چې ده به 3 حجونه کړي. وایي هغه قوم ورته ویل نعم. وایي دې عالم ورته ویل زه به یو معلومات درکړم، که چا 3 حجه وکول، من حجه، که چا حج وکړي فرضي حج هغه فرض ادا کړل، من حج ثانیه، که چا 2م حج وکړي داین ربه د خپل رب سره پور وکړي، الله ته پور ورکوي. ومن حج ثلاثه، که چا 3 حجونه وکول، حرم الله، الله جل جلاله به حرام کړي وریښتان او بشر علی النار، پر اور باندې. نو حجونه وکړي. داسې خلک شته چې منظرو ته ځي، په پیکنیک ځي، په نارواو کې د حج پیسې مصرفوي، هغه دې د خدای په خاطر باندې مخ د الله و کور ته راواړوي. داسې خلک هم شته چې حج ته ولې نه ځي، عمرې ته نه ځي. وایي نو ما د ملایانو څخه اورېدلي دي تر د حج او تر د نفلي عمرې نه وایي مسکینانو سره ښه کول دا افضله دي. هغه د ظالم د مسکینانو سره ښه هم نه کړي. هر نیک عبادت وکړي، هر ښه عبادت وکړي. بحر العمیق صفحه 85 الباب الأول في الفضائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.